محترم دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ 2024 کال د نوي چین د جوړېدو له 15 کاریزې سره برابر دی. له 15 کلونو راپدی خوا د چین د کلیوالو سیمو بڼې خورا بدلې شوی چې د برېښنا، مخابراتو، کروندو، د اوبو لګولو، د څښاک اوبو، سړکونو او زیراکو کرنو په برخو کې یې د لیدو وړ پرمختګ موندلی دی. نو زه به د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات تاسو ته وړاندې کړم. د چین د کرنيزو او کلیوالو چارو د وزارت شمیرنې ښیي چې د چین په بېلابېلو ځایونو کې د کرنې د علم او تخنیک د تجهیزاتو او تاسیساتو په بشپړتیا سره د کرنيزو چارو د عصري کېدو سویه لوړه شوې ده. د کرنيزو چارو په پرمختګ کې د ساينس او تخنیک خدماتي انډول په 100 ته رسیدلی دی. د شولو، غنمو او جوارو په شمول د عموده دریو ډولونو د غلو دانو کرښت په بنسټیزه توګه ماشیني شوی او د زراعت د علم او تخنیک په پار د نوښت پرمختګ هم چټک شوی دی. په چین کې د څه باندې 310 میلیونو جریبو په پراخوالي معیاري او با کیفیته کروندې آبادې شوی او په دې مناسبت یې په کرنیزو چارو کې د ناورینونو د کمښت او مخنیوي توان هم لوړ شوی دی. د ګراس د چین بېلابېلې ادارې په همغږۍ سره د ښکوریو کلیو د آبادۍ او ادارې د پیاوړتیا لپاره زیار باسي. د اساسي تاسیساتو او عمومي خدمات چارې هم په کلیوالو سیمو کې ښه ترسره شوې دي. په کلیوالو سیمو کې د تشنابونو د آبادولو انډول 15 سلنې ته او د نل اوبو د کارولو انډول یې 90 سلنې ته رسیدلی دی. پراسیره پردی د کلیوالو سیمو د 90 سلنې کلیو کې د 5G شبکه ځای پر ځای شوې ده. اوس د چین په کلیوالو سیمو کې د ښوونې، طب او ځلو کسانو ته پاملرنې په شمول د عمومي خدماتونو سویه د لوړېدو په حال کې ده او بزګران او کلیوال د کلیوالو سیمو له سمسورتیا څخه ښه خوندونه اخلي. محترمو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.